تاسې نور هر څه پرېږدي چې د قیامت په ورځ به موږ حساب ورکوو. که چیرې د قیامت په ورځ الله جل جلاله زموږ څه صرف زموږ د موبایل حساب وغواړي، ایا دی څوک شته چې په دا حساب ورکولو کې به کامیابه سي؟ صرف په موبایلونو کې چې څومره فساد، څومره خیانت، څومره دولمبري، څومره ګناهونه موږ تاسې کوو، که د دغه حساب الله راسه وغواړي موږ به په جواب کې څه ورته وایو؟ عبادات خو لا پرېږده، کاروبار پرېږده، معاملات پرېږده. هغه خو ته مه شوروه چې هغه پخپله یو ګناه پکې ګوري، یو فلم کې ګوري، یو سروز پکې اوري، یا یو بل د فساد شی پکې ګوري. داسې زموږ اکثره مسلمانان د نورو د خرابولو سبب ګرځېدلي. بیا په خاصه توګه دا ټیک ټاک سروزونه هر یو د ځانه څه ډانسر جوړ کړی دی، رقص کولو والا یې د ځانه جوړ کړی. د یو مسلمان دپاره دا څومره غټه بدبختي ده چې دی مړ سي او د ګناه مړه نه سي. څومره غټه بدبختي ده چې دی په قبر کې پروت وي او دا یو ویډیو په موبایل کې نشر کړی ده، یو فلم یې نشر کړی دی، یو سروز یې نشر کړی دی، دی مړ دی، د ده په دا نشر کړل سوي شي باندې خلک ګناهونه کوي او هغه اوري، ګناه به دله روان. بیا به راپورته کېدی هم نسي، اعلام هم نسي کوی چې ای دا زما شان خو ډیلیټ کړي، دا خراب کړي. نو کم چا چې د خپل موبایل حفاظت وکړي، د خپل ځان په موبایل کې حفاظت وکړي، نو هغه کامیاب سي. نو موږ تاسې و دې ته پام نه کوو، د یو لایک، د یو کمنټ، د یو واه دپاره داسې شیان پکې نشر کوو چې هغه د آخرت د خرابېدو سبب ګرځي، د الله د ناراضګۍ سبب ګرځي، د پیغمبر علیه صلات وسلام د ناراضګۍ سبب ګرځي. کم سے کم نور که نسي کولی دا خپل د موبایل حفاظت او د خپل ځان حفاظت په موبایل کې خو وکړي.